محفوظه ساتلی شي، ستا وطن، ستا خاوره او ستا ملت څوک محفوظه ساتلی شي. پس که یو نفر د دې باعث کیږي چې یو پاکستانی راپورته شي زما ملي بیرغ وسوځوي، زه باید دغه نفر تر شا ودرېږم؟ یا یو نفر چې د دې باعث کیږي چې هغه ګلخان کوم چې زما ملي بیرغ سوځولی دی هغه رانه په ټیک ټاک کې په لایف کې په توبو بخښنه وغواړي، زه به د چا تر شا درېږم؟ پس موږ باید سیاست زده کړو، موږ باید په سیاست کې ایکوالټي زده کړو او موږ باید په سیاست کې هر هغه لوبه زده کړو کومه لوبه چې موږ ته ګټوره ده. زه د لومړي ځل دپاره کله چې ما په ولی الله باندې ویډیو جوړه کړه، زه پوهېدم چې ډېری خلک به ماته وایي چې دا د ولی الله چاپ د اله پارټي بدل یا ساله. اما زه یو ځل بیا وایم په ټیک ټاک کې په هر هغه سیاسي مبارز چې تاسو یې په ټیک ټاک کې ګورئ، د ټیک ټاک ټول سیاسي مبارزین که چیرته یو طرف کې او د زخمی یو تار ویښته بل طرف ته کې، زه یې په دې ټولو سیاستمدارانو نه ورکوم، ځکه ما ته په مبارزه کې عزت، د ما د هویت نه دفاع او زما د ملي منافعو او سیستم پیژندل مهم دي. کوم چا چې سیستم په شرمو وشرموو په ټیک ټاک کې د جمهوریت په نوم دا ډمان مبارزین و، او کوم څوک چې بیرته دا سیستم په خلکو پیژني او عزت ورکوي په ټیک ټاک کې هغه خلک و چې تاسو د فاحشو ټاپه پې لګوله. ومن الله توفیق. دا زما آرګومنټس دي، دا زما عرض دی تاسو ته چې هر څه په یاد وساتئ، هیڅکله مو باید حافظه لنډمهاله نه اوسي. زما مشکل دا دی چې که زه چا سره دښمنیم کوم دوامداره ده، که زه چا سره دوستیم کوم دوامداره ده، او په عین حالت کې زه کیدای شي حوصله ولرم اما زه خپل دښمن نه هیروم. زما اوس هم نه هیریږي چې امیر عبدالرحمن خان په اړه څه ویل کېده، زما اوس هم نه هیریږي چې د افغانستان د بیرغ په اړه څه ویل کېده، زما اوس هم نه هیریږي چې د احمدشاه ابدالي په اړه څه ویل کېده، زما اوس هم نه هیریږي چې یو ګلخان راوستل کېده تر څو د افغانستان عزت ولوټي. ګلمرجان به ورته ناست ورته به ویل چې بالکل مونږ در سره یو، رښتیا وایي مونږ افغانان چندان خلک نه یو. نو ډوډ زمونږ نه هیریږي، تاسو وکړه، کیسه ختمه شوه، تاسو ته به ختمه وي، ځکه تاسو هغه بې عزته خلک یې چې نن یو په لایف کې راجګېږي، مشل ته مور و خور یادوي، مشل بیرته راځي هغه ته مور و خور یادوي، په سبا یې بیا په لایف کې که یو څوک ماته مور و خور یاده کړي، زه بیا بیرته سبا ته هغه ته جرګې ته نه کینم، که مې زور پې نه رسیږي غلی کینم، چې زور مې پې ورسېده وژنم یې. as simple as that. کوم انسان چې ماته مور و خور یاده کړي په نن سبا به زه بیا کینم ورته به وایم چې راشه په ټیک ټاک کې جرګه وکړو. پس تاسو چې هر څه وکړه د دې ضرر مونږ ته د ولی الله د فحشا نه ډېر و، ځکه تاسو زمونږ ملي هویت وکنځه، ځکه تاسو زمونږ په اسلام باندې ګوته پورته کړه، ځکه تاسو زمونږ په افغانیت ګوته پورته کړه، ځکه تاسو دننه په افغانستان کې قومي او کورنیو جګړو ته لمن ووهله، او که مو چیرته ستاسو مخه نه ونیولې شاید نن په افغانستان کې د وینو دارې وي، شاید نن په افغانستان کې د وینو لختي بهیدل. اما هماغه ګلان چې تاسو وکرل بیرته په ټیک ټاک کې یو ناشناخته انسان د زخمی په نوم ریبي، کوم چې د ولی الله ملاتړ کوي، هغه ولی الله چې تاسو ورته فاحش وایي. سو انسان باید عادله اوسي، انسان باید متوجه اوسي. دا داسې دی لکه په یو کورنۍ کې ته یو ورور لري چې ډاکټر دی، بل ورور لري چې انجینر دی، خو یو ورور لري چې هغه مطلق چاره بشرعي دی، او په دې کورنۍ کې یو بدماش دې کور ته رادننه کیږي او اوس د دې کورنۍ عادي ته بې عزتي ورړئ. نو ډاکټر ورور وایي چې ولا مه کوه صاحب، انجینر ورور وایي ته ودرېږه نقشه څه شوه زه خو شی نشم ویلی. هماغه بدماش په بده ورځ په درد خوري. کله چې ستا مور بیبي ته د هغې عزت ته خطره ده، هماغه بدماش بیا راځي ستا د ادې نه دفاع کوي. پس په داسې شرایطو کې ماته بدماش تر ټولو مهم دی. زه هغه ډاکټر، زه هغه انجینر، زه هغه سیاستمداره څه کوم چې په جګړه کې د خپلې ادې نه دفاع نشي کوی. پس مونږ که په جګړه کې یو، زما هغه خلک په کار دي چې خپلې ادې ته په ښه سترګه وګوري او د خپلې ادې د عزت ساتنه وکړي. او زه د تاسو نه پوښتنه لرم،
د تا څه ډول ورور پکار دی؟ هغه ورور چې انجینري، ډاکټري، زه نه پوهېږم څه وي، اما ستا د ادي نه ساتنه ونشي کوی، یا هغه ورور چې بدماشي ولې ستا ادي ته چې څوک چپ ګوري دا پې خوله وشکوي. سو زما په ټیک ټاک کې د جمهوریت په نوم هغه باسواده نه دي پکار کوم چې زما د بېعزتۍ لامل کیږي. زما په ټیک ټاک کې ټول هغه بدماشان، بېسواده او لوچکان ستاسو په وینا پکار دي، خو ماته زما ملي منافع باید وساتي. پس دا فکري مبارزه ده او دا فکري مبارزه همداسې کیږي چې یو انسان په توبو توبهګاره کې او ته د میدان نه وباسي. د دې نه ډېر زه څه نه لرم. انشاءالله چې تاسو زما هدف اخیستی او انشاءالله چې تاسو پوه شوي اوسئ چې کله چیرته د چا سره ودرېږئ. داسې نه دی چې جنګ دې د ملي اردو ځوانان وکړي او موږ دې ووایو چې زنده باد عطا محمد نور. نه نه نه، داسې نه دی چې قرباني دې د ملي اردو ځوانان ورکړي او موږ ووایو چې زموږ امپراتور عطا محمد نور زنده باد. زه هغې خلکو نه یم. که اردو قرباني ورکوي، ولو چې غټې سړي، ولو د اردو ځوان په خبرو پوه نشي، دی په لومړۍ کرښه کې دی، دی جنګ کوي، دی د وطن نه دفاع کوي، دی زما اتل دی. داسې نه کیږي چې د ملي اردو ځواک دی شهید شي او زه د عطا محمد نور ته وایم چې زنده باد ډبل ټایپ. I'm gonna not do that. زه دا کار نه کوم. ستاسو اړیکې راخلم. زه پوهېږم کیدای شي ډېری ملګري را سره ارګومنټس ولرئ، ډېری ملګري خوشحاله وئ، ډېری ملګري خفه وئ، ډېری ملګري مې د نظریاتو سره مخالفت ولرئ. ټول ښه راغلاست کولی شي هغه ملګری چې زما د نظریاتو سره مخالف دی راته ولیکي، راپورته شي، را سره خبرې وکړي، استدلال وکړي، کوم چې په ډېری وختو کې زه نه لرم چې څوک دې راشي او استدلال دې وکړي. اما زه به هغه ټول راواخلم، زه به هغو ټولو ته وخت ورکړم، زه به هغو ټولو سره خبرې وکړم. صحیح ده؟ یو شی تاسو ته وایم، زه همدې د خاطر ډېر لایف نشم راتلی. سلام علیکم. زه ستاسو د نظریاتو احترام لرم او ستاسو نظریاتو ته چې دی په ډېر جدي نظر ګورم. کوکو به ښایسته غږ یو رقم خپخپی راوتله نو موږ خو مجردان یو ما هغه کټه که. زه فکر کوم ګناه زما ده، ما فکر وکړه که کوم بل شی دی. بیرته راخلم که چېرته بیا کومنټ وکړي زه به دې راواخلم. جناب صدام صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله، مهرباني. سلامونه احترامات ډاکټر صاحب ته او د لاندې ملکونو ته. هیله لرم چې ټول روغ جوړ یې. مننه صاحب. ډاکټر صاحب زه دغه اوس راغلم، موضوع په څه وه؟ نو خو ما خو جان دغه تر اوسه پورې خبرې کولې که چېرته څوک را سره ارګومنټس ولري، تا ویلې چې زه یم ارګومنټس لرم. ما وویلې لکه که څوک زما د خبرو سره نظر نه وي. اغلې کوکو ستړې مه شي. زه فکر نه کوم غږ دې ډېر خپخپی دی. ما بیا ځکه راپورته کړې چې هسې در باندې ټوکې وکړم. دغه څوک چې خپخپ غږېږي زه فکر کوم دا د ټیک ټاک خریمې دي او زه دوی ته وخت نه ورکوم ځکه مونږ مجردان دا نشو زغملی. لکه خیر بخیر ډود ښه نه دی، خوند نه کوي. یار ځوانانو په زخمونو باندې مالګې دوړوئ. دټس ناټ ګن هاپن. هغه هم بیا پروفایل ته دې وګوره، نوم ته دې وګوره، نه کېږي. زما په لایف کې یاره تېره شه دې تر څو یو مننه درنه وکړم. یوازینی چې جي شوم همدې دپاره جي شوم ما کوم وکتل هغه خلک چې افغانستان یې کنځلو، زخمي په نوم هلک چې راغه او دغه هغې تر شا یې داسې کارونه وکړه چې هغوی خپله خلک په غټو پیسو په غټ قیمت دغسې کار نشو کولی. او ده په ډېر په عادي طریقه چې عادي خو نه وه، ډېر غټه تخنیکي والی ده، خو مګرم ډېر په چینۍ کورا چاله وښوده او نه یې چاله زور وښوده او په خپله چغې هغه خلک وهي چې کوم زمونږ افغانانو له توهین کولو. بیا له تا نه مننه کوم چې هم د ویډیو کې جوړه کړه او هم دا لایف کې چاپېرې دغه مننه. فقط یو شی زه وایم. سلام علیکم ډاکټر صاحب محترم. علیکم السلام جان. فقط یو شی به جان، یو څه زه وایم. ګورئ، ولی الله او زخمي مبارزه کوي په خپلې سطحې کوي.
مطلب هغوی یو ډیر غټ کار کړی ولې په عین حالت کې په کنځلو باندې کړی. فکر وکړئ که همدا کار د ټیک ټاک عطا محمد نور کړی و افغانستان کې به دا اتل و ګلان په هغو غلي اوسي. ما یو څه درته وایم، هر هغه څوک چې د ملي منافعو نه دفاع کوئ او تر ما مو غږ را رسیږي ما ته اتلان یاست، زه مو تر شا ولاړ یم. جناب کامران صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله مهرباني. مننه ډاکټر صاحب، کور ودان. ډاکټر صاحب محترم، زما یو پوښتنه ده. زما یو ملګری ده او هغه ډېر زیات تکلیف لري، نو هغې باره کې پوښتنه مې نه کوله. مهرباني صاحب. هغه دا د ډاکټر صاحب چې لږ ټینشن پرې راسي، لږ اندېښنه پرې راسي، نو هغه بیا ګیره ده او دا ویښته ده دا وباسي، بس په ځان نه پوهېږي، چوټ کې ناستي دا وباسي چې دا څه تګ رواني مریض ده، څه مشکل لري ده. هغه ویښته یې هم ټول ویستلي دي، ګیره یې زه په دې اړه لنډ ووایم جان، ځکه دلته زموږ بحث بیخي په بل څه دی. امادي ته پیکینګ ډسارډر وایي. پیکینګ ډسارډر داسې یو ناروغي ده چې انسان د ډېر سټرس او د ګیرې یوه حصه یې له منځه ځي. ځینې خلک عادت لري چې خپل ویښتان وشکوي، ویښتانو ته لاس کوي. ځینې عادت لري چې خپل نوکان وخوري. دې ته پیکینګ ډسارډر وایي او دا ډسارډر په هغه خلکو کې پیدا کیږي چې دوی د خپل سټرس د کنټرول دپاره د خپل وجود یوې برخې ته ضرر رسوي. دا په ماشومانو کې هم شته. مثلا ماشومان چې کله سټرس لري خپل لاس خولې ته کوي او په خپل لاس باندې چې دی کوشش کوي چې خوله ولګوي. د دې د له منځه وړلو دپاره لومړی باید تاسو د دې سړي سټرس وپېژنئ چې دا چی شي ته تشویش لري، د چی شي په اړه چرتونه وهي یا چی شي ته فکر کوي او هغه سټرس یې باید له منځه یوسئ. دوهم ملګري یې که مجرد نو خدای د ورته خیر پېښ کړي، ولې که یې ښځه کړي د شپې ښځه مسؤله ده چې کله هم دا ګیري یا ویښتانو ته لاس ور وړي هغه دفتن ورته وایي چې مه کوه. ځکه په دوامداره شکل چې کله ته دا متوجه کړې او سټرس یې له منځه یوسې د ده د عادت له منځه ځي. که چیرته مجرد دی ښځه نه لري او بیا هم شپې چې دی ګیرې ته لاسونه ور وړي نو بیا باید یو عقلي و عصبي ډاکټر ته ورشي تر څو درمل ورکړي چې سټرس یې له منځه لاړ شي. سټرس چې له منځه لاړه پیکینګ ډسارډر په خپله له منځه ځي. پس خپله پیکینګ ډسارډر یو مشکل نه دی، اساسي مشکل سټرس دی. مثلا ته اسهال یې، اسهال سره تبه لري، اوس ته به د تبې علاج نه کوي، د اسهال علاج دې وکړه. ولې مې اسهال وویل؟ پس ته که ووایي چې راځه اول مې تبه ښه کړم په داسې حالت کې چې اسهال نه وي ښه شوی، سو که تبه دې خم شي نه ښه کېږي، ځکه هلته مشکل بل شی دی. نو اساسي مشکل پیکینګ ډسارډر نه دی. اساسي ستونزه دا نه ده چې ته ګیره شکوي، اساسي ستونزه دا ده چې ته تشویش لري او د هغې تشویش د خاطره ګیره شکوي. پس تشویش دې له منځه لاړه، ته له منځه ځي، ستا اختلال له منځه ځي. اس ای مهرباني الله مو راول. السلام علیکم ډاکټر صاحب. مونږ خو اصل کې ستا دا ویډیوګانې او دغه څه زیات زه جلبۍ او مټایان پرتله کوم، مقایسه کوم یې. اوس دا ته په وزن کې پرتله کوي، اوس دا ته په خوږو کې پرتله کوي، اوس دا ته په موادو کې پرتله کوي. نو لومړی ته باید پوه شي چې په چی شي کې پرتله کوي. زه که زخمي د اسیب ځواک سره پرتله کوم، وطن ته د ګټور انسان په تمامېدلو کې پرتله کوم. سو دا لومړی معیار زیاتوي وکړي. مثلا ته وایي چې مټایان او جلبۍ زه په شیرینۍ کې سره پرتله کوم، نو ته باید بیا ووایي چې په یو مټایي کې څومره بوده ده او په جلبۍ یو دقیقه ما از اسیب زواکو چیکار تو از مټایي کت مقصه که درویستی لالا اگر میخوایی بشنوی بشنو، اگر نی من مجبور هستم پایینت کنم به خاطر که استدلال یک لحظه به خاطر که تو من نمیفهم تو رو چه رقم بفهمانم. تو مرا گفتی چرا اسیب زواک با ولیولا مقایسه میکنی. من برات گفتم به خاطر مقایسه کردن 3 معیار به کار است. اول اینا را در چی مقایسه میکنی؟ دوم وقتی مقایسه میکنی باید ببینی که مثبت بودن کدام بخش زیاد است. و سوم وقتی که میبینی که مثبت کی است و بخش مقایسوی چی است بعد تو فیصله کرده میتونی. پس من به عنوان یک فرد خیلی عادیه که با وجودی که من هاست هستم، تو در بین گپای من میایی، من بازم به تو احترام میکنم، برای تو میگم که به نظر من مبارزی زخمی و ولیولا در مورد وطن، هویت و ملتش
بیشتر مفید بود نسبت به مبارزه اسیب زواق. این نظرم است. با خودت چرا آرگومنتس نمی کنم؟ به خاطر با خودت آرگومنتس نمی کنم که تو میای از اسیب زواق دفاع میکنی در مقابل ما، در حالی که اسیب زواق و اگر من مجبور باشم بین تو اسیب زواق یکی را انتخاب کنم، باز یک تار موی گندی اسیب زواق هم سر تو من نمیتونم. پس تو از کسی در مقابل ما دفاع میکنی که شناخت ما با او بیشتر است دوست، بودن ما با او بیشتر است دوستی ما نسبت به تو با او پخته تر است. این رقم از جانم خوب مثل که زن و مرد، مثل که یک زن با شوهر خود جنگ داشته باشه و یک همسایه بیایه بگویه که تو چرا جنگ میکنی؟ اولالا، زن با شوهر میفهمه تو چی کاره، وقت تخته ده تخته جور بیایه حاجت نجار نیست. حالی تو آمدی در بین ما و اسیب زواق نجاری کنی؟ من فکر نکنم در بین یک لحظه جان من فکر نکنم در بین تحلیلت غلط است. در بین ما و اسیب زواق تو آره لندغریز ما اجازه نمیتونم. شاید فکر وکړي چې شاید دا کار دی په اسیب زواق باندې دغه وچلیږي، ځکه هغه بیچاره ته واچوي د لیوانو چیره واچوي، هغه ته وایي چې والا شکیب در مورد خودت گپ زد، تو در موردش چی میگی؟ شاید هغه احساساتی چیز ما پاړی څه وایي. اما ورور زه پوشه اسیب زواق پوشه دوه ورونه به جنګ هم کوي، یو بل باندې به نیوکې هم کوي، یو بل ته به بدورد هم وایي. د ملت او د هویت او د افغانیت د خاطره مونږ جنګ کوو. سبا ته به اسیب زواق ډمبل را پسې راخیستی، ما به د دې ځینې یو غټ سوټی ورپسې راخیستی، منډې به یې منډې. ولې د مونږ په دې جګړه کې لنډغریزم ته ځای ورکو تر څو د دې نه سوء استفاده وکړي. لالا دا هغه ګیمونه دي چې ما په اووم صنف د مکتب کې کوم، په اووم صنف. پس صدقیت بچسبم در پوانتونی که تو درس خواندی مدیری او پوانتون فعلا از ما مشوره میخواه. اصلا ما با خودت در مورد اسیب زواق بحث ندارم، ځکه اسیب خپله خوله لري، اسیب خپله کله هم چې ستونزه را سره ولري راته پیام پرېږدي. دغه نن اسیب زواق راته پیام پرېږدي چې کې یو ځل بیا د ما په اړه څه ویلی وایم، سم ام اوټ. ولې د تا په اړه څه وایم؟ ځکه زه نور ګلخانان لرم. متوجه اوسئ، زه چې کله هم دلته بحث کوم د مثال په شکل کوم تر څو تاسو پند واخلئ او پوه شئ په سیاست باندې. اما دا هیڅکله په دې معنا نه دی چې زه اجازه ورکم څو محدودو خلکو ته تر څو بیرته زموږ پر منځ کې دښمني راولي. زه د افغانانو تر منځ د دښمنۍ نه ستړی یم. زه د افغانانو تر منځ دښمني نه غواړم. ځینو افغانانو سره چې بې هویت افغانان دي دښمني د مجبوریت نه کوم، او که چیرته وشم کولی حتی د هغو سره ملګرتیا وکړم زه ملګرتیا کوم. پس مننه د ټولو نه. زه کوشش کوم لایوونو ته ډېر رانشم. یو دلیل یې دا دی چې ډېر مصروفه شوی یم، ولی ځینې وختونه په ځینو مسایلو باندې چې لایو راځم او که چیرته کوم څه زه وایم چې بد لگیږي زه د هغې د خاطر بخنه غواړم. دوستایی که در زبان هستن لایو ما اینجا میشنون. دو روز آمدم در تیک تاک دری صحبت کردم با شما، ولی فکر کردم از گپای ما برداشت غلط میشه و فکر میکنین که من تبعیض دارم. از او خاطر ما شما تا برداشت غلط شود بنان از ما خفه نشه. ممنون از همتان. د ټولو نه مننه. په ځانونو باندې پام کوئ. در وطن خود و در لایوهای خود به هیچ فرد لندغر اجازه ندیم که در بین اقوام و در بین قبیله ها به دشمنی کار میکنه. تربیه مالامل. خدای پامان.